سلام درنو لیدونکو ستړي مشئ. افغانستان کې د طالبان حکومت له دغه هېواده د بهرنیو اسعارو، سرو زرو او ګران بیه ډبرو د قاچاق مخنیوي لپاره د نوې هڅې په لړ کې د دغو توکو قاچاق کوونکو ته سزا اعلان کړې. د طالبانو د لومړي وزیر له دفتر یو خبر شوي اعلامیه کې راغلی، څوک نشي کولی د هوایي ډګرونو له لارې تر 5,000 او د ځمکې سرحدونو او پلو له لارې تر 500 زیات ډالر له افغانستانه وباسي. اعلامیه کې زیاته شوې که څوک له دغې اندازې ډېر ډالر نقل کړي، د هر یو میلیون ډالرو د لیږ مقابل به یو کال تر 1 میلیون کم د هر یو لک په مقابل کې به یو میاشت او له 1 لک د کمو ډالرو په مقابل کې به تر 100 ورځو پورې محبس کیږي. طالبانو همداراز افغانستان ته د سیمې هیوادونو د اړوند اسعارو او کرنسیو راوړل منع کړي دي، خو له دغه حکم تخلیف کوونکو ته یې سزا نه ده مشخصه کړې. په دې وروستیو کې یو ځل بیا له افغانستان، ایران او پاکستان ته د ډالرو قاچاق او بدل کې افغانستان ته د سیمې هیوادونو په ځانګړې توګه د پاکستاني کالدارو د لیږ راپورونه ډیر شوي دي. په دې لړ کې د طالبانو کورنیو چارو وزارت تېره اونۍ اعلان وکړ چې 2 کسان یې د سپین بولدک چمن په کرخ افغانستان ته د 4.5 میلیونه پاکستاني کالدارو د لیږ پر مهال نیولې. په دې اړه اعلامیه کې راغلی و چې دغه کسانو غوښتل دا پیسې افغانستان کې په ډالرو بدلې کړي.